خدا راتوي په عام معاشره کې تاسو ګرځي تاسو په دې وړو کې کټ په دې وړو کې جسم څوک پیغور یا څوک خندا څوک پسپک نظر خو نه ګوري مونږ ته چې څونه سختي او څونه زموږ ژوند سخت دی دا د عوامو د لاسه دی هغه څنګه لکه زه په لار روان یم بس ټیک ده دا خو د قدرت دغه دی که نه الله تعالی مونږ پیژنو په دې چې زی دونه پیدا کړم تی دونه پیدا کړم دا د مسلمان پہچان دی ایمان مونږ په غیب وروړی دی او پہچان یې دا دی په لاره زه روان یم څوک بوی د موټر سایکل پلاک دی څوک بوی ډبل روپۍ ده څوک بوی د 500 لوټ دی لکه ډېر زیات انسان بعضې ټایم د شپې هم جړو الله ته شکوه کوي ګیله کوي چې الله بلکل پیدا کړی تا یم ستا د مخلوق ما سره څه کار دی دوی ولې ما پسې خندا ولې ما پورې خندا کوي راشه چې د مینې څو سندرې پکې ووایو دا د پښتنو سیمه بیخي خاموشه شوې ده سلامونه ملګرو زه وقار جاني د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او موجود یم په نشترآباد کې پیښور کې قدرمنو نشترآباد هغه ځای دی چرته چې د پیښور ډیر هنرمندان فنکاران دلته راغونډیږي او څنګه چې وایي شهبازګاړه د ستړو ځای دی نو دغه رنګ د دغه هنرمندانو فنکارانو هم دا د دمې ځای دی او د روزګار ځای هم دی قدرمنو په پروګرام کې را سره نن میلمه دی ډیر یو پیژندلی هنرمند ډیر یو پیژندلی نوم زرداد بلبل صاحب د دوی سره به د دوی په فن د دوی په ژوند باندې خبرې اترې کو نو بلبل صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم او ډیره مننه مو کوم چې موږ ته مو وخت راکړو السلام علیکم وقار جاني ډیره مننه ښاد آباد اوسئ قدرمن اوسئ بلبل صاحب دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی ژوند خو لکه ګیله خو به الله نه په دې نه کوو که نه چې انسان الله ډېر ښکلی پیدا کړی دی بېشکه ژوند به ته ځان له ښه کې هم په خپله او خرابې به هم په خپله دا د هر انسان په خپل لاس کې دی زه الحمدلله دې وخت کې په 49 سال کې روان یم ماشاءالله ستاسو عمر 49 سال 49 سال کې زه روان یم او کوم فن میں تقریبا 27 سال میں د فن شو واو 27 سال زما د فن شو او جی او ورسره فن سره زه خپل د ډیسیبل چې په دغه کې ورته ډوارف وایي د KPK د دی چیرمین هم یم تاسو جی ښه ماشاءالله ښه چې زما غونډه کې کیدای شي ډېر په ډوار په ډیسیبل نه پیژني خلک نو دا زما غونډه کې چې کم ورکوټي کد والا کسان دي چې په کد واړه دي د دی زه د KPK چیرمین یم فن سره د دی د ژوند لکه چې د دی کم ضرورتونه دي د دی کم هلې ځلې دي په هغې کې هم زه منډه ترړه کومه مشرې چیرمین یم د دی زه نو لګیا یو والا د دوه کاله زما وشو چې ما دا آواز ما دا یو چغه راوچته کړې ده بلبل صاحب ستاسو خبره کټ کومه خو دا راته وایي په عام معاشره کې تاسو ګرځئ ستاسو په دې وړو کې کټ په دې وړو کې جسم څوک پیغور یا څوک خندا څوک پسپک نظر خو نه ګوري مونږ ته چې څونه سختي او څونه زموږ ژوند سخت دی دا د عوامو د لاسه دی هغه څنګه لکه زه په لار روان یم بس ټیک ده دا خو د قدرت دغه دی که نه الله تعالی مونږ پیژنو په دې چې زی دونه پیدا کړم تی دونه پیدا کړم دا د مسلمان پہچان دی ایمان مونږ په غیب وروړی دی او پہچان یې دا دی په لاره زه روان یم څوک بوی د موټر سایکل پلاک دی څوک بوی ډبل روپۍ ده څوک بوی د 500 لوټ دی لکه ډېر زیات انسان بعضې ټایم د شپې هم جړو الله ته شکوه کوي ګیله کوي چې الله بلکل پیدا کړی تا یم ستا د مخلوق ما سره څه کار دی دوی ولې ما پسې خندا ولې ما پورې خندا کوي ما بار په چینلو دا ویلي دي چې الله درکره زمونه بهتر پیدا کا بېشکه قدرمنو بلبل صاحب وویل د هغه په دې خبرو کې ډېر زیات درد ماته ښکاري ځکه چې تخلیق الله تعالی کوي
کدی داسې پیدا کړي زه دومره پیدا کړی ما څوک تور پیدا کړي څوک سپین پیدا کړي څوک مالدار پیدا کړي څوک غریب پیدا کړي دا د الله تعالی قدرت دی او هر یو کار د الله تعالی د امر نه بغیر نه کیږي. قدرمنو بلبل صاحب له الله تعالی د فن سره سره ډیر ښکلی شخصیت هم ورکړی چې په وړاندې نظر د انسان زړه ته پریوځي. بلبل صاحب پښتون خو ډیر دي خو چونکې یو ټیم چې د سیډ ډیر ښکلی دوران موږ په خپل نشتر آباد ته راتلو د مازیګری کې به دومره راشو یو کاروبار به چلیدو د سیډ دکاندارانو ستاسو د فنکارانو ډیر ښکلی کار روانو. اوس رالم نشتر آباد مې ولید بیخي کانډر پروت دی تاسو ماسې ګرځئ ګزران خو ډیر ګران دی. اوس نن سبا څه کوئ؟ د سیډي دغه چې ختم شو دي کې څه غلطیانې زموږ هم دي. څنګه لکه غلطیانې زموږ دا دي چې موږ یو شوکي اکټر راولو د فن نه خبر نه دی خبر. دا فن ډېر ګران کار دی بالکل دا خو ډېر ګران کار دی لکه د خپل ذات نفي کول دی. بالکل نو دی کې سټریس پاس ډایلاګ ډیلیوري پاس دی نه خبر نی راشي تا سره په فریم کې ودرېږي. بل سیډي بیا پکې د لاهور خلک انوال شو او پنجابیان نو هغه خو زموږ د کلتور نه خو نه دی خبر بالکل چې زما کلتور څه دی. ښکلې خبره نو کلتور زموږ خلکو دی خلکو تباه زما د کلتور دپاره یو پښتون رایټر پکار بالکل پښتون رایټر زما د کلتور نه خو نه هېڅ نه دی خبر هغه به د هوکي نه او د بیړۍ نه او د دغې څیز نه خبرې. بل تاسو د وړو باره کې دغه وکړو وړو باره کې ما اوس یو ډرامه وکړه سپک په چاته نه ګوري د دې نامه ده د دې ډرامې چې هغه دا خلک وګوري نو کیدای شي دی کې لږ شعور پیدا شي. کې کاسټ کې څوک مطلب تاسو د واړه کسان دي؟ نه یو زه وړوکی یو بلال بابر دی راسره خو لکه سبجیکټ یې دغه دی سبجیکټ مې ټول دا دی چې معاشره ما سره څه کوي او څه نه کوي. بلبل صاحب یو سوال مې بل ذهن ته راغی زمونږ چې کم پښتانه دي په دې قدرمنو تاسو مه خفه کیږئ دا خلک مونږه اپریشیټ کوو مزې هم تیلو خوند هم تیلو بیا چې خبر راشي مونږ په دوی باندې قدغان لګو الزام پې لګو دا څه وجه کې دي چې په دې باندې تاسو لږه خبره وکړئ؟ دا خو زه بار بار وایم چې لکه بعضې خلک زما بدن نه برداشت کوي خو زما فن ګوري زما فن به دې په کور کې ښځې سره په بیډ کې ناست وي فیملی سره ګوري به خوشحالیږي به ورته او بچي ته به مو وایي چې وګوره دغه پلان کې دی دغه پلان کې دی خو که زه بهر روان یم دی به ماته ډم وایي دغه ویم ووایه نو عوامو ته زه دا ویم چې ګوره لکه موږ خپل کلچر پروموټ کوو ډم بیا زه نیمه بیا ډم تی چې زه ډم یم نو ته زما ډرامو والې ګورې ډم هغه ته وایي چې هغه په خپو کې ګونګروګانې چولي او اګډېږي ډم هغه دی مونږ هنرمند یو مونږ فنکاران یو دا کابل والدي دی فنکار ته ډېره خشته نامالي هنرمند. قدرمنو دا فنکار دا هنرمند د دنه بغیر زما معاشره نیمګړې ده او دا د معاشرې ضرورت دی. بلبل صاحب دا راته ووایه چې مطلب ستاسو فقط ستاسو پرنګ نور ستاسو څومره ملګري دي څومره خلک دي چې ستا سره نږدې مطلب تا سره ملګري دي؟ ما سره چې کوم رجسټر دي زما خپل رجسټر تنظیم دی که نه پښتونخوا آرټس کونسل هغې کې صرف دا واړه دي هغې کې صرف ما سره دا واړه رجسټر دي. څومره تعداد ما سره 250 واړه رجسټر دي 250 چې په دې کې ما سره 45 زنانه دي 45 په دې کې زنانه دي او 205 دي دا الکان دي. او د دې عمرونه څومره دي دغې زنانه؟ ما سره د عمرونو کې 60 سال شته 70 سال شته په دې کې ما سره لکه 15 20 25. او بلبل صاحب د دوی ودونه نه دي کړي ودونه دی نه کوي وجه دا وړي چې دی سره ما میټینګونه هم کړي دی د حمل نه یریږي چې وایي یو خو موږ اسیم وړي یو او چې زموږ حمل شي دی کې ډیت کېږي. نو تاسو په ډاکټر سره مشوره کړې؟ نه ډاکټر سره ما خبره نه زما د لاهور صدر چې دی د هغه ښځه خاوند دواړه واړه دي. ما ولې مثال هم ورکړی مې ګوره زموږ د لاهور چې کوم د ډیسیبل صدر دی ښځه خاوند دواړه واړه دي. نو مې زه تاسو له مې خپلو کې رشتې کومه. بلبل صاحب تاسو زما خیال ډېر یو ذمهوار انسان یې چې دومره خلکو ذمهواري تا اخیستې ده خو مطلب دوی ته د پیسو هم څه ضرورت یو دوی کار روزګار څه سیسټم دی؟ اصل خبره دا ده چې نن سبا ستا مور پلار ژوندي وي نو ستا په کور کې قدر شته. بالکل ستا مور پلار لاړه نو بیا یو ته وړوکی هم شوې نو نه د سر رور هغه سلوک کوي
نه د سروراندار هغه سلوک کوي. د ټولو نه سخت ضرورت زمونږ دی وړو ته، خاص کر زنانو ته او چې کوم دا ایجټ دي د 50-40 سال نه ایباو دي سړی، هغه یې دي دی ته زیات ضرورت د پیسو وي. ما 2 کاله وشو حکومت ته زما دا مطالبه ده چې د 40 سال نه کم بر دي زنانه له خو الریډي وظیفې غواړم، ایله نوکري نه غواړم. تاسو ورله غواړئ بلبل صاحب خو داسې خو نه کړي چې په خپله سوال کړي؟ نه زنده‌باد. بالکل تر اوسه زما یو وړوکی الحمدلله چېرته مې په بازار کې چاته داسې ونه ګوري. زبردست. زه والا زما کم مالداره ملګري دي، حکومت ته ورځم، ډي سي له ورځم، چیف سیکرټري له ورځم، بل غټ غټ افسر له ورځم. بلبل صاحب د حکومت نه خو مونږ ګیله نه شو کولی ځکه چې زموږ حکومت هم کمزور دی او په خپله یې دغه حال دی، خو د خلکو نه څه مطالبه کوي او ستا خپل کانټیکټ نمبر چې کوم د موبایل یې هغه هم د خلکو ته زباني ووایه، زه به په سکرین هم ستاسو نمبر ورکوم. زه د خلکو نه دا مطالبه کوم چې د ټولو نه زیات حقدار دا واړي مستحق دي، دی نه ټاټکې کولی شي. سوال الحمدلله زما یو وړوکی به په بازار کې صحیح نه کړي چې دی به چاته داسې لاس ونیسي. زبردست. نو چې دا سانه مالداره خلک دي دی چې دا زکاتونه مباسي که نه، نو د جینکو د یو 10,000 روپۍ میاشت مقرر کړي، دغسې د سړو له یو 10,000 روپۍ میاشت مقرر کړي. دا دې نه وایي چې زما مال به کم شي، الله تعالی به د ده دا مال نورم ډبل کړي چې ته د الله مخلوق سره مینه کې الله به تا سره مینه کوي. نو زما عوامو ته دغه درخواست دی چې ډېر واکمن شته، ډېر مالداره خلک شته چې پیسې ځایولی نشي ځان سره، خو عام مستحقو خلکو له نه ورکوي. بلبل صاحب دا پیسې دومره نه دي، دا یو کس رالیږلي دي 3,000 روپۍ دي، دا پیسې زه دې دپاره نه شو کومه، خو دا صرف د دې دپاره چې دا جذبه په هر چا کې راشي چې دا خلک مستحق دی. تر اوسه پورې مطلب ما ته هم دا پته نه و بلبل صاحب چې تاسو سره دومره ډېر زیات کسان دي او دغسې حالات دي، خو تا نن په زموږ په د چینل باندې خلکو ته واضح کړه، نو زه امید ساتم د الله تعالی نه او د دې خلکو نه چې انشاءالله تاسو سره به پوره مرسته کوي. زه به انشاءالله تعالی د دې ډېرو جنکو نه ما ویډیوګانې هم کړي دي چې هغه اکثر پکې جړلي هم دي، زه ګورم هم نه، بیا زما سترګو نه هم اوښ کېږي. بالکل ولې نه، نو بس الله دې ورسره الله به خیر کړي. بلبل صاحب زړه مه وښئ او ژوند د یو مصیبتونو د یو تکلیفونو نوم دی او دا هم زموږ دپاره ازمیښت دی، زموږ دپاره هم او د دغې خلکو دپاره. او الحمدلله زما ژوند ښه روان دی، ما که دا ځای نیولی دی ما د دی دپاره زه یم چې دا مایوسه نه شي. جی بالکل. د دې دپاره زه هر څه کوم، د دې دپاره د دې خپل ډیسیبل دپاره ما ګوره دا غون فلیټ نیولی دی 12,000 زه د دې کرۍ ورکوم. بل د دې چې کوم دی کمرشل ځای دی که نه، کمرشل بجلی ده، د 15-20 هزار نه ما پسې بل کم نه راځي. دا واړه چې ما له د کرک نه د کوواټ نه د ثوابۍ نه راځي دی چې دی له زه کرایم د جیبه ورکوم. هغوی تا ته سترګې که ما سره نیزې د بل نه رالم خو دی له زه کرایم ورکوم، زه دی دلته مشغول کړم، دلته کې ولې سپیکر راوړم ډانسونو کې ځم چې دی د الله نه ګیله ونه کړي. دا خبره د انسان پکې بیا کفر ته وځي که نه. بلبل صاحب تاسو خپله باندې واده کړی بچیان مو شته؟ ما واده نه دی کړی. ولې؟ که ما واده وکړو نو ما نه به دا واړه پاتې شي. لکه د دوی دغه مه تا خپل د دی د وجې نه اعلان کړي د مور پلار مې دا ارمان دی، مور مې ما ته وایي چې زه به ستا دغه مه مړه شم. نو بېګا هم را سره مور لګیا وم، انشاءالله مور یې اوس کومه، ما لکه ټیک ته واړم دي خو تا هم خفګان له نه ورکوم. ستا د مور پلار دغه ارمان نشي ته واده وکړې سر د واده سیره د هر مور پلار د هر دا جي، خو عوامو ته دا ویم دا سپک بچا ته نه ګورئ، دا ډرامه وګورئ انشاءالله او انشاءالله چې تاسو به بیا موږ سره لږه ډېره مینه پیدا کوئ. قدرمنو دا بلبل صاحب د دوی سره موږ د دوی په فن باندې هم خبرې کوي، د دوی په ژوند باندې هم خبرې کوي او ډېر دردېدلې قصه ده. پروګرام کې داسې څه خبرې شوي ستاسو زړه ته پې ټیس رسېدلي، نو بخښنه غواړم. اوس ورکړئ خپل کوربه وقار جانې له اجازت تر بل پروګرام پورې ښاد او باد اوسئ. الله پامان.